بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې کړي تر دې دمه روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. ګرانو لیدونکو همدا ګړی تاسې دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو نننۍ موضوع مو اعتکاف ته ځانګړې شوې. دویمه لسیزه هم پای ته رسېدلې ده او درېیمه لسیزه کې بیا هم نوي مسؤلیتونه مسلمان ته متوجه کیږي چې یو په هغې نه اعتکاف دی. په دې به خبرې کوو چې اعتکاف څه ته وایي، اعتکاف په څو ډوله دی، فضیلت یې څومره دی، څوک به اعتکاف ته کیني، آیا ماشومان هم اعتکاف ته کیناستی شي که نه. اعتکاف یوازې په جومات یا مسجد کې دی که نه په بل ځای کې هم کیدلی شي. د یوې ورځې یو ګنټې دوه ګنټو دوه ورځو دپاره یو څوک د اعتکاف ثوابونه لاسته راوړلی شي که نه. خوشبختانه د همدې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. قدرمن لیدونکو روزانه موضوعات ډېر مهم وي خو نن کوشش وکئ په دقت سره خپرونه واورئ تر څو هغه ورونه او خویندې چې اعتکاف ته کیني چا د نظري اعتکافونه منلي وي تر څو ټول د اعتکاف باندې دوی ځانونه پوه کړي پرې پوه شي او سبا چې دوی اعتکاف ته کیني که مشکل له ځانه سره ونه لري. مفتي صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. عزتمند صاحباد اوسئ جناب سیرت صاحب محترم. مفتي صاحب راځو په سر کې اعتکاف ته لیدونکو ته څېړو چې اعتکاف د شریعت له مخې څه ته وایي. الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الاولین والآخرین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب قدرمن سیرت صاحب اولن تاسو ته بیا ګرانو لیدونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله. بعدن جناب سیرت صاحب محترم د اعتکاف موضوع دا زمونږ په شریعت کې اظهر من الشمس ته د لمر نه ډېره ځلیدونکې ده، بلکې د دې باره کې صحابه کرام فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به اعتکاف کاوه بله تر دې پورې چې تر څو پورې دا مبارک ژوندی و. کله چې دا مبارک د دنیا نه لاړه نو بیا به د ده بیبیانو اعتکاف کوه. بله د دې حدیث مبارک نه د دې تایید ډېر زیات معلومیږي چې دا سنت مؤکده دی خو علی الکفایه. په هغې سنتونو کې دی چې کوم مؤکد دی، بلکې یو ځل نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه په یو کال باندې اعتکاف پاتې شه، په راتلونکي کال کې 10 ورځې وکړه، د مخکیني کال قضا یې رامعاد کړه. بله او په دغه کم کال چې مبارک وفات کیږي په دغه کال باندې نبی علیه الصلاة والسلام 10 ورځې اعتکاف کوي او د خپل معمول نه خلاف د نبی علیه الصلاة والسلام دا طریقه وه چې په رمضان مبارک کې به د جبریل امین سره د قرآن تلاوت کو، یو ځل به دور کو سر ته به رسو. په کم کال چې وفات کیږي په دغه کال باندې 2 دفعې دور وکړو او هر کال به 10 ورځې اعتکاف کو او په دغه کال باندې 10 ورځې اعتکاف وکړو. علماء کرام لیکي د حدیث مبارک کې امت ته یو څو څیزونه وښودل. یو یې دا وښوده چې ګورئ آخري وخت چې کله ستاسو د وفات نزدیکیږي نو تاسو لږ عبادت ډېر کوئ. نبی علیه السلام مبارک ځي د دنیا نه، اعتکاف 10 ورځې که او قرآن شریف 2 پیرې ختم کړه. نو ای معمره ای هغه انسانه چې ته پوهېږي چې زه اوس وفات کېږم یو مرض دی دی در باندې زیات شه الله مه کوه، ته پوهېږي چې مړ کېږي، بس نیکیو ته ډېر زور ورکړه. فسبح بحمد ربک واستغفره. د دې تفسیر کې علماء کرام دا لیکي، خصوصا عبدالله ابن عباس صاحب چې دی کې د نبی علیه الصلاة والسلام مرګ ته اشاره ده چې رسول الله مبارک د دې دنیا نه ځي نو الله وایي تسبیحات ډېر ووایه، استغفار ډېر وغواړه چې شان دې پورته کړم. نو اعتکاف چې دی دا زموږ په شریعت کې یو مسلمه مسله ده، په دې کې د چا اختلاف نشته. قرآن عظیم الشان هم د دې په اړه وایي وانتم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد،
تاسو مباشرت د دې خپلو بیبیانو سره مه کوئ در حال چې تاسو په مسجد کې په اعتکاف کې دا مباشرت علما کرام دلته یو عام فرق ښیي عام فرق هغه دا ښیي چې په روژه کې موږ څه شرایط لرو مثال په توګه باندې روژهدار به خوراک نه کوي مثال په توګه باندې روژهدار به چې کوم دی داسې عمل نه کوي چې هغه د روژې سره منافي وي نور خبرې پکې کولی شي غسل پکې کولی شي مریض پوښتنې ته تللی شي جنازې ته تللی شي د جمعې لمونځ ته یو ځای ته لرې وخت ته تللی شي یو مسلمان سره مرسته کولی شي د شپې په موسم کې خوراک کولی شي مباشرت کولی شي خپل بیبي نه استفاده کولی شي په ورځ کې ټوکې ټقالې کولی شي راځو دې طرف ته د اعتکاف طرف ته چې اعتکاف بیخي برعکس دی د روژې سره کله چې کوم سړی په اعتکاف کې څه چکر نشي وهلی چې زه ولا د سیند تر غاړې کښېنم شریعت وینا نشي تللی یو سړی اعتکاف ته کښېناسته د خپلې هغه کوټګۍ هغه پرده چې یې وهلې د ده نه به ډېر بهر کېږي نه ډېر وخت بیرون نه تېروي ډېر وخت به داخل وي حتی هغه غسل چې کوم په ده باندې لازم نه وي مثال په توګه ګرمي د وجې نه لامبي شریعت وي ګرمي د وجې نه نشي لامبلی دننه به کښېني که بیا د ډېر ضرورت و نو چې څومره وخت یو سړی دسماتی کې لاړ شي د دسماتي ځي ته په هغه وخت کې په هغه موقع کې به ته د غسل استفاده وکړي عام غسلونه چې کوم دي یو خو هغه وجوبي دي چې کوم پې باندې لازم شوي هغه نه هغه لازم دی کوي به د دې نه غیر ټوکې ټقالې نشي کولی پکې د دې نه غیر مثال په توګه باندې ښځې سره مباشرت نشي کولی نه د شپې نه د ورځې تقبیل پکې نشي کولی ښکلول کښېناستل چې کوم دی وروره عام طریقې سره چې څنګه عام روژهدار کیني او گپ شپ لګي او خاندي او ډوډۍ خوري دا به نه کوي ځکه دا اعتکاف دی اوس د دغې اعتکاف معنا څه ده موږ او تاسو باید اول په دې ځان پوه کړو درې خبرې دی جناب سیرت صاحب یو ته معتکف وی بل ته معتکف وی بل ته اعتکاف وی معتکف هغه سړی چې د پرده کې دننه ناست دی ځوان دا ځوان دې ته معتکف وي معتکف هغې پردې ته وایي چې د دې ځوان نه تو دی دا برګې دا برګې اعتکاف دغه دواړو ته وایي د معتکف او معتکف د عمل دواړو ته اعتکاف وایي نو قرآن د دې دواړو خبرو خلاصه ذکر کړله ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد د دې اعتکاف معنا خپله څه ده خپله معنا یې د بندېدل یو سړی ځان بندوي بس چې ځان یې بند کړه د خلکو د خبرو نه ځان بند کړی ټوکو ټقالو نه یې بند کړی عام مصروفتیا نه یې بند کړی دنیا د مشغولتیا نه ځان بند کړی یو مریض پوښتنې ته نشي تللی البته که چېرته دی داسې حالت کې و چې دی دسماتي ته وتلی او مخې ته ورته مریض راغی په لاره کې پوښتنه کې مشکل نه لري خو لیکن دی ورپسې ډایرکټ رسمي نشي تللی کور ته چې صاحب دروازه وټکوي چې السلام علیکم صاحب دا اعتکاف وخت به هم پاس کړو پوښتنه به یې هم وکړو جنازې ته به نه ځي که مخې ته راغی ولیکي جنازه دې وکړي یو سړي ته د خیر او صلح دپاره کور ته نشي تللی چې صاحب دروازه وټکوله زه راغلی یم او ښه اعتکاف ته هم ناست یم او زما ومنه خیر دی نه صاحب دا نشي کولی که مخې ته راغی د صلح یو خبرې ورته وکړه هغه جدا مسله ده هغه تصادفي یوه خبره ده چې راغله نو دا اعتکاف چې دی بیا زمونږ شریعت دا په څو ډوله تقسیم کړی دی ځان ته دې کې بیا ځان ته مسایل دي خو اول په دې یو اړخ باندې غږیږو چې اعتکاف زمونږ او ستاسو په شریعت کې څومره ثواب لري او مقصد یې څه دی په مقصد اول ځان پوه کړو مقصد د دې دا دی علما کرام لیکي لکه یو سړی یو مزدور چې د مالک په دروازه کې پروتي او دا چیغه ورته وهي چې ما معاف کړه زما سوال ومنه زه ستا در ته راغلی یم څومره مجرم که یم خیر دی نو دغه انسان چې ده ورسره زیاتی کړی او نافرماني کړې ده که دا سلم بدبخته شي او ډېر سخت دلی انسان شي اخر به ورته چې زه بخښنه به ورته وکړي نور تفصیل ته راځو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ مفتي صاحب راځو بیا هم اعتکاف ته جناب سیرت صاحب چې کله د یو انسان ډېر هم سخت دلوي علما لیکي خو اخره کې ورته بخښنه کوي دا معتکف چې دی اعتکاف کوونکی دی هم دقسې ګنهګار دی د الله نافرمانیانې کړي دي
او بعضې ګناهونه به یې ډېر غټ کړي، بله الله به یې خفه کړی، په خلکو باندې به یې حرام خوړلي ښه صحیح او حرامو ته به یې حلال ویلی. دغه انسان چې دومره مجرم دی نو دی په دغې وخت کې اله العالمین جل جلاله ته 10 شپې او 10 ورځې پروت دی چې الله زه ګناهګار یم، بله ډېر داسې ګناهونه مې کړي دي ربه چې د بخلو نه یم، ډېر حرامو ته به مې حلال ویلی، په خلکو به مې خوړلی، خو لیکن اوس څه وکړم الله تا ته راغلی. بله نو اله العالمین جل جلاله دغې وخت کې رحم په جوش کې راشي، ورته یې زه ومې بخلې. علما لیکي د اعتکاف اصل مقصد دا دی چې انسان د رب العالمین جل جلاله دربار کې عذر او زاری همیشه کوي. ډولونو ته راځو مفتي صاحب، په څو ډوله دی؟ جناب سیرت صاحب اعتکاف مونږ په عام معنا سره 3 قسمه لرو. یو ته وایي نظري اعتکاف، بله ځکه قرآن عظیم الشان دا مطلق یاد کړی. نو نظري اعتکاف دی ته وایي یو سړی دی وایي 2 ورځې اعتکاف ته کینم که خدای مې دا کار وکړ، که الله مې دا عذر پوره که 15 ورځې کینم، که الله مې دا عذر پوره که 1 میاشت کینم، که الله مې دا عذر پوره که 2 میاشتې کینم. دی ته وایي نظري اعتکاف دا واجب دی، حتما به کینی، حتما به کی او ځکه به کینی چې واجب دی. نو ولیوفو نذورهم دی الله تعالی فرمایي خپل نظرونو باندې وفا وکړئ. بله دویم قسم اعتکاف ته سنت مؤکده علی الکفایه وایي چې دا کم 10 ورځې اعتکاف دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک معمول داو، عمل د هغې مبارک داو چې هغه به همدغسې 10 ورځې اعتکاف کوو. دغه اعتکاف چې کوم مونږ تاسو کوو نو دې ته سنت مؤکده علی الکفایه وایي. څه معنا؟ په دې معنا سره سنت مؤکد خو دی، بله په هر یو انسان سنت مؤکد دی، خو دا علی الکفایه ورته ځکه وایي که په دغې منطقه کې یو کلی دی، یوه قریه ده، 20 کوره دي، 25 دي، 30 دي، 40 دي، یو منطقه ده. بله په دغې منطقه کې چې کله دا اخرنۍ عشره راځي په دې ټولو باندې دا سنت لازم دی، سنت مؤکد. خو که د دې ټول کلي نه یو نفر مسجد کې کېناست اعتکاف ته، د دې ټولو غاړه پې خلاصه شوه. بله دې ته وایي سنت مؤکده خو علی الکفایه، د نورو نه کافي کیږي. دغه یو نفر ځوان د دومره احسان وکړه د نورو سره چې دا نور هم د دغې خلاف سنت چې د کم عمل کې د خلاف سنت هغې نه وژغورل، د ملامتیا نه ووتل. دوی طرف ته راځو چې دغه سنت مؤکده علی الکفایه دا لکه په شان د جنازې مونځ دی. یو منطقه کې څوک خبر شو چې جنازې مونځ دی، نو په دې ټوله منطقه باندې دا خو فرض کفایي دی، خو که یو نفر لاړه د ټولو غاړه خلاصه شوه. خو په هغې وخت کې چې د دې جنازې رؤیت د خلکو نه یې کړی، مثال دا مجلس ته 10 نفره ناستې خبر راغی جنازې، یو نفر پاسې ټولو غاړه خلاصه شوه، خو که چېرته دا جنازه په دې لاره تېرېدله سیرت صاحب، دې 10 واړو پې نظر ولګېده په هر یو باندې جدا جدا فرض کفایي ده. دې کې دا نشته چې یو لاړ شي، دې کې دا نشته. موږ اکثره په دې مغالطه کې اکثره ورونه زموږ پراته دي چې هغه وایي بس یو نفر به لاړ شي پروا نه کوي، نه چې ودې لیده بیا په هر یو باندې دا فرض کفایي ګرځېږي، بیا به دا ټول ورځي. حتی بعض علما دومره سختی کوي، هغه وایي چې اعلان د جنازې یې واورېده چې پلان کې کاکا مړ دی، د هغې په دې وخت جنازه ده، وایي دا دې ټول ځي دفتر ته مه ځئ، دفتر ته مه ځئ. خو هم علما بیا نرمي کوي چې نه یو نفر لاړه د کور نه د ټولو غاړه پې باندې خلاصه شوله، ځکه هغه فرض کفایي دی. مفتي صاحب راځو دې ته، څوک اعتکاف ته اراده لري سږ څه وخت کینی؟ سبا ته زمونږ شلم د رمضان مبارک ته الله دې په خیر راوړي، نو سبا ته به دی د مازدیګر مانځنه بعد کینی. طریقه څه ډول کینی؟ طریقه دا د جناب سیرت صاحب اول دا یو ټکی مخکې پاتې شو، دا ورته ووایم چې دا خلک یو سنت مونږ لرو، دغه د اعتکاف لرو، هغې ته مستحب وایي. نو مستحب هغه دا دی چې یو سړی مسجد ته راځي، هسې چې مسجد ته راځي نیت د اعتکاف دې وکړي، یو ورځ دپاره کینی، بعضې خلک د یو شپې دپاره کینی، بعضې 2 شپې دپاره کینی، بعضې 3 شپې دپاره کینی. خو چپ به ناست یو د الله ذکر به کوي، مسجد ته چې داخلیږي نو په نیت د دې به داخلیږي چې زه اعتکاف کوم. بله ده ته الله تعالی دقې وخت کې د اعتکاف ثواب ورکوي، که هر څومره کولی شي، که هر څومره کولی شي، دې کې څه منع نشته. یو دغه 3 ډوله زمونږ اعتکاف لرو. مونږ راځو دې ته جناب سیرت صاحب چې دا به څنګه کینی.
اول مخکې د دې نه چې مازدیګر مونځ نه مخکې باید چې دی ځان ته پردې مردې زموږ د رواج مطابق برابر کړي. ځکه اصل کې اعتکاف چې دغه ځای کې کېناستېدلې بس دغه ځای کې ناسته چې ده دا اعتکاف دی. دا پرده چې موږ تاسو وهو دا د دې دپاره وهو چې معلومات وشي چې دا سړی معتکف دی چې څوک ورسره بې ځایه خبرې ونه کړي. کله چې دغه پردې ټک وهلی شوې مخکې د مازدیګر مانځه نه مازدیګر مانځه نه بعد دی به ځان سره نیت وکړي. نیت به دا وکړي چې زه نیت کوم د ادا کولو د اعتکاف هغه اعتکاف چې کوم سنت دی رسول الله مبارک کړی د پاره د رضا د رب العالمین جل جلاله. دی به وردننه شي بس دغې وخت کې چې دا قلف شو موږ چې مخکیني کوم ټکي ویلي دي دا ټکي په ده باندې ټول حاوي شول ولګېدل. چا سره به خبرې نه کوي بې ځایه، ګپ شپ به نه لګوي، بې ځایه کېناستل پاسېدل به نه وي. بعضې خلک پکې داسې دي قرآن ورته الله تعالی ښودلی بلکل او د قرآن شریف تلاوت پکې بهتره خبره ده بلکل او د کې پکې ځکه دا اعتکاف چې دی که نه دا د دې دپاره دی چې خلک پکې عبادت وکړي دپاره د دی چې شب قدر انسان پکې پیدا کړي. نو دا لس شپې عبادت د دې دپاره دی. کوشش دی دا کوي چې د شپې او د ورځې عبادت د کوي خو د شپې د خوب نه کوي. بهتره دا ده د ورځې د خوب کوي د شپې د عبادت ته خاص کړي. ځکه اصل کې دغه څیز لټون دپاره د شب قدر دی او شب قدر د ورځې نه د شپې. نو د شپې عبادت ته بله دا ده که چاته قرآن یاد نه وي درود شریف خو ورته یاد ادې پکې وایي. درود شریف یو سړی وي زړه مې تنګ شو د الله تعالی نومونه دې پکې وایي. سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا حی یا قیوم دا الله تعالی نومونه دې ویلی شي. یو سړی وایي دا مې هم زړه تنګوي صحیح ده لږ وخت هغې ته ورکړه لږ وخت دې ته ورکړه لږ وخت دیني کتابونو مطالعې ته ورکړه. ځان سره دیني کتابونه مخې ته کېده د قرآن عظیم الشان مترجمي تفسیري د احادیثو تشریحي د فقه کتابي ځان ته مخې ته کېده ښه په قلاره یې ولوله. نور یا څوک دی مفتي صاحب هېڅ خط باندې نه پوهېږي خو موبایل ورسره شته او د علماو ترجمې شته ورسره ترجمې اورېدی شي بلکل خو دې کې د فکر لري چې دا څوک کوي دا به نارینه کوي زنانو لپاره نشته. انشاءالله په دې سبا که ژوندي وو په دې موضوع باندې غږیږي. اوس ناست لیدونکو ته ما واضح کړه چې اعتکاف په څو ډوله دی څنګه باید لاړ شي څوک باید کیني چېرته باید کیني. مفتي صاحب دا چې د خپرونې په دې برخه کې مو بیا هم د شهید مولانا سمیع الله ریحان صاحب یوه خپرونه له لیدونکو په غوښتنه اماده کړې که دې خوښوي زما او ستا د لیدونکو سره خدای په امان او ورځو خپرونه ګورو. عزتمند اوسئ صاحب الله په امان. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم الصوم جنة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. الہ العالمین جل جلاله دې وکړي چې د روژې دا بهترینه ورځ در باندې په خیر تېره شوې وي. دا الہ العالمین جل جلاله دا فرض حکم چې روژه ده په خیر او عافیت سره مو نیولې وي او الہ العالمین په خپل دربار کې قبول او منظوره کړې وي. روژې د شمار ورځې دي، ایام معدودات. روژې دا د شمار ورځې دي. د شمار ورځې په دې معنا چې الہ العالمین جل جلاله په 12 میاشتو کې یوه میاشت د رمضان المبارک روژې دا په منګ او تاسې باندې فرض ګرځولي دي. رمضان ته ولې رمضان وایي؟ علما لیکي چې رمضان د رمضا یرمزو د باب نه دی او رمز څنډلو ته وایي، تویولو ته وایي. که تاسو لیدلی وي د ژمي په موسم کې د ونو پاڼې زیړې وي چې وڅنډل شي ټولې ترې راتوی شي راولویږي. نو دلته رمضان د څنډلو په معنا دی. نو رمضان ته ځکه رمضان وایي چې رمضان د ستاسو نه ګناهونه څنډي. رمضان د ستاسو نه ګناهونه څنډي، ګناهونه درنه لرې کوي، د ګناه نه پاکېږئ. هغه څوک چې د رمضان المبارک روژې نیسي دا انسان د ګناه نه پاکېږي. په تیر تقریر کې مې تاسو سره شریکه کړې وه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه السلام راغی او خیرای وکړې چې په چا د رمضان میاشت تېره شي او بخښنه ورته ونشي، مغفرت ورته ونشي، ګناه یې معاف نشي او دی رمضان کې هم ګناهګار وي، نو په دې انسان لعنت د خدای دی وي. محمد رسول الله ورباندې امین ویلی دی. رمضان کې حتما د انسان ګناه معاف کیږي، خو چې انسان او مسلمان د رمضان المبارک قدر وکړي او د زړه د اخلاصه روژه ونیسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به روژې ته ډېر خوشحالېده. کله چې به روژه راغلله صحابه کرام به یې راغونډ کړل او هغوی باندې به زیری وکړه. د همدې وجې نه فرمایلي کله چې روژه راشي یو مسلمان د روژې زیری وکړي نور خلک خبر کی خبردار د روژې استقبال کول او خبرداری ورکول دا د هغه چا کار دی چې دا به جنت ته ځي. دا به جنت ته ځي. یعنې د روژې خبر ورکول چې خبر د روژې ورکړي دغه انسان جنت ته ځي. نو چې په خبر ورکولو یې جنت ته ځي په نیولو باندې به ولې جنت ته نه ځي؟ د هغې په احترام باندې به ولې جنت ته نه ځي؟ د هغې په قدر باندې به ولې جنت ته نه ځي؟ بلکې په هر حالت کې روژه د انسان دپاره کمال دی او هغه څوک چې هغه روژه نیسي دا د هغه کمال دی. ځکه الہ العالمین په روژه باندې خوشحالیږي. تاسو پوهیږئ چې د روژې ثواب او د روژې نیکي دا فرشتې لیکي. د روژې فضیلت او د روژې ثواب دا فرشتې نه لیکي. نور ټول نیک اعمال چې څونه نیک اعمال دي د هغې فضیلت او د هغې اجر دا الله را لېږلي فرشتې لیکي. خو د روژې ثواب الہ العالمین فرمایي الصوم لی وانا اجزی به. خبردار روژه دارانو روژه زما حکم دی
روژه زما د پاره ده، ما د پاره نیسئ او بدله به هم زه درکوما. روژه د اله العالمین جل جلاله د پاره نیول کیږي، ځکه دا رمز دی، دا راز دی د روژهدار او د اله العالمین ترمنځ. یو سړی که پټه روژه وخوري څوک پرې نه خبرېږي، یو سړی پټې اوبه وڅښي څوک پرې نه خبرېږي. خو که یو څوک روژه پټه نیسي، معلومات د دې نه کیږي چې دا سړی په روژه کې ډېر تږی دی، وږی دی او د ده روژه څنګه ده. یوازې اله العالمین جل جلاله عرش برین نه ګوري، ویني د روژهدار تکلیف، ویني د روژهدار تنده، ویني د روژهدارو لږه ویني. اله العالمین وایي څنګه چې وینما بدله به هم زه ورکوما. الصوم لی، روژه زما د پاره ده او بدله به هم زه ورکوما. بدله به یې هم ورته زه ورکوما، بدله یې اله العالمین جل جلاله ورکوي، ځکه روژه د هغه د پاره نیول کیږي. صحابه کرامو ډېرې په مشقت کې روژې نیولې، ډېر په تکالیف سره به یې نیولې، خو هغوی د نورو روژتیانو هم خیال ساته. روژهدار دونه په رب کریم باندې ګران دی، د روژهدار د خولې بد بوی اله العالمین ته د مشکو عنبرو نه ډېره قدرمنه ده، ډېر قدر ورته لري، ډېر عزت ورته لري. کله چې سړی وږی شي، وخت ډېر تیر شي، د سړي معده خالی شي، نو د هغه د خولې نه بیا یو قسم بدبویي راځي، ځکه معده خالی شي، تشه شي. دغه بدبویي د څه وجې نه؟ د دې وجې نه راغلی چې روژه یې نیولې، د دې وجې نه راغلی چې د خدای فرض حکم یې په ځای کړی. اله العالمین فرمایي چې دا ماته د جنت د مشک او عنبرو نه ډېره قدرمنه ده. د جنت مشک او عنبر، د هغې نه د روژهدار د خولې بدبویي اله العالمین ته ډېره قدرمنه ده. کله ناکله خلکو سره سوال پیدا کیږي چې دعا کومه، دعا مې نه قبلیږي، دعا نه قبلیږي. اله العالمین فرمایي چې زه د روژهدار دعا نه رد کومه. روژهدار چې دعا کوي دا نه ردومه، د روژهدار دعا حتما قبلومه. روژهدار چې دعا غواړي، روژهدار دعا کوي، دا نه رد کومه او دا په خپل دربار کې قبلومه. هر کله چې روژهدار روژه ماتې ته نږدې کیږي، حدیث پاک کې راځي، نبی کریم علیه السلام فرمای روژهدار د پاره دوه خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي د افطار په وخت کله چې روژه ماته وي، یوه خوشحالي دغه ده، او بله خوشحالي چې کله خپل پروردګار سره مخامخ کیږي. دوه خوشحالۍ، یوه د روژه ماتې په وخت کې، او بله د اله العالمین جل جلاله سره د ملاقات په وخت کې. کله چې اله العالمین ته مخامخ کیږي نو خلق به جنت ته ځي، نیکان. خو د روژهدار د پاره یوه استقبالي دروازه ده، یوه افتخاري دروازه ده، ریان نومیږي. روژهداران به د ریان د لارې نه جنت ته داخلیږي. کله یو مهم سړی راځي، د هغه د پاره استقبالي دروازه جوړیږي، په هغې باندې هغه جنډې او په هغې باندې هغه بیرغونه او د هغې نه یې ټوټې تاوې کړې وي د هغه د استقبال دپاره. نو دلته چې روژهدار جنت ته داخلیږي، د ریان دروازې د لارې نه به داخلیږي. ریان خصوصي دروازه ده، خو د چا دپاره ده؟ د هغه چا دپاره ده چې هغه روژه د اله العالمین د رضا دپاره نیولې وي، د الله د رضا په خاطر یې روژه نیولې وي، اله العالمین یې رضا کړی وي. وګورئ نو روژه کې ولګوي، روژه کې تنده وي، فکر د سړي خراب وي.
سړی باندې بوج وي خدا د الہ العالمین د پاره الہ العالمین جل جلاله وایي بنده ما د پاره تکلیف تیر ما د پاره ځان په زحمت که زه به دته ډېرې خوشحالۍ ورکومه ډېر نعمتونه به ورته ورکومه ځکه چې د الہ العالمین جل جلاله د رضا په خاطر باندې او د هغه د خوشحالولو په خاطر باندې روژه نیولې ده. نو تاسې دا منم چې کار به مو روژه کې کړی وې په تکلیف شوي به یې په زحمت شوي به یې د ورځې روژه نیول کار کول ماښام روژه ماتې نه بعد تراویح کول بیا د شپې پیشلمي ته پاڅېدل خوب هم د انسان پوره نه وي کم وي او د ورځې هم سړی په زحمت باندې وي خو دا ولې کېږي دا د الہ العالمین جل جلاله د رضا په خاطر باندې کېږي د هغه د خوشحالولو په خاطر باندې کېږي په ټولو میاشتو کې بهترینه میاشت د رمضان ده. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ای خلکو موږ ته الله د رمضان د میاشتې تعارف زموږ او ستاسې سره کوي موږ ته رمضان معرفي کوي د رمضان المبارک قدرمنه میاشت دا موږ او تاسې ته معرفي کوي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې ما په دې کې قرآن کریم نازل کړی دی ما په دې کې قرآن کریم نازل کړی دی نو دا میاشت د قدر میاشت ده او تاسې پوهیږئ په دې باندې هم باید ځانونه خبر کړئ چې ټول اسماني کتابونه دا د رمضان المبارک په میاشت کې راغلي دي دا د رمضان المبارک په میاشت کې راغلي دي دغونه د قدرمن میاشتې حفاظت تاسو کوئ د دغونه بهترینې میاشتې روژې تاسې نیسئ او په دغونه بهترینه میاشت کې تاسو عبادت کوئ د چا د الہ العالمین جل جلاله د ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام قدر دا تاسو کوئ ځکه چې هغه روژه نیولې موږ ته حکم کړی الہ العالمین حکم کړی او په هغې باندې عمل کیږي روژهدار خوب عبادت دی د روژهدار کار دا عبادت دی د روژهدار خبرې چې دنیاوي خبرې نه وي له العب نه وي کنځا نه وي بد رد ویل نه وي دا عبادت دی د روژهدار دعا نه رد کیږي د روژهدار دعا الہ العالمین جل جلاله قبلوي او روژهدار ته اسلام په ډېر لوی قدر باندې او په ډېر لوی احترام باندې قایل دی خدا په هغه صورت کې کېدلی شي چې یو انسان په کامله توګه باندې د الہ العالمین جل جلاله عبادت ته ملا وتړي او د هغه عبادت وکړي. ما وویلې چې د روژهدار روژه د روژهدار روژه نیول دا تنها دا نه چې روژه یې نیولې فرض حکم یې په ځای کړی بلکې روژهدار په الہ العالمین باندې دونه ګران طیور و حیوش او مایان په دریابونو کې دا د روژهدار د پاره د مغفرت دعا په دریاب کې مایال او په ونو کې طیور و حیوش دا ټول دعا کوي په ځنګلونو کې په ونو کې په باغشو کې او مایان په دریابونو کې یا الله روژهدار ته بخښنه وکړه خدایه د روژهدار روژه قبوله نو څونه د خوشحالۍ خبره ده چې مایان په سیندونو کې او مرغان په هوا کې او فرشتگان په اسمان کې دا ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي تا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي نو تا ته پکار دی چې ته عبادت وکړي په خوشحالۍ وکړي په رضامندۍ وکړي
په رغبت باندې وکړي بد ردونه وی ځینې خلک روژه کې جنګونه کوي روژه بدنامه وي سپکې سپورې وی کنزل کوي او په اسلام کې کنزل منې دي د اسلام ستر شارع ګران او نازولی پیغمبر عقاید و جهان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکم کړی دی چې کنزل مه کوئ ځکه دا د منافق علامه ده دا د منافق علامه ده او بیا په روژه کې کنزل کول یو مسلمان ته ضرر رسول مسلمان ته اذیت او تکلیف رسول مسلمان ته نقصان رسول دا خو بیا ښه خبره نه ده چې سړی مسلمان ته او مؤمن ته او روژهدار ته نقصان رسوي روژه مه بدنامه وه ډېر خلک داسې وي روژه یې نیولې وي ما سره خبرې مه کوه کور کې کنزل کوي ماشومان وی بازار ته وځي خلکو سره جنګ جدل دا خلک روژه بدنامه وي یا ټوله ورځ په خوب تېروي ګوره د الله فرض حکم دی نیولی د الہ العالمین جل جلاله د هغه د رضا په خاطر دی روژه نیولی دا روژه بې ځایه مه خرابوه بیا به دا موقع په ګوتو درته نه درځي روژه تا د هر نوع مشکلاتو نه ساتي روژه تا د هر نوع مشکلاتو نه ساتي او روژه تا دپاره ډېر څه په خپل غیږ او په خپل تخرګ کې تا ته راوړي دي نو ته باید د روژې احترام وکړې دعا پکې وکړې تلاوت پکې وکړئ لمنځونه پکې وکړئ الہ العالمین جل جلاله پکې رضا کوي بهترینه موقع د الہ العالمین د رضا بهترینه موقع د الہ العالمین جل جلاله د رضا کولو دپاره دا څه دی ګلونو دا د رمضان المبارک روژې دي درنه تېرې به شي خلاصې به شي پوی به مربانې نه شي ښه به دا وي چې تاسې روژې په ښه ایماندارۍ ښه په صداقت سره ونیسئ په خپله باندې هم د روژې احترام وکئ نورو خلکو ته هم د روژې احترام وروښئ قدر یې خلکو ته وروښئ چې تر څو پورې الہ العالمین جل جلاله موږ او تاسې ټولو نه رضا شي تر بیا پورې د خدای په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته له لیدلو مو مننه